کله په نیک عمل سره خوشحالېدي او په ګناه سره د طبیعت خرابېدو ته مومي هغه سړی به ودرېږي یا رسول الله نو ګناه ما الاثم واذا حاك في صدرك شيء فدعه چې کوم شي ته په زړه کې شک پیدا کوو پرېږده وایي نو ډېر عظیم الشان حدیث دی خو چې څو پورې د عالم سره نه ناست نو په دې حدیث باندې نشي پوهېدی تاسو یې پوه شو په ترجمه یې پوه نه شو خو دې کې ډېرې مسلې دي دا خو داسې نه چې ترجمه وشو خبره ختمه شي اوس مې زړه کې ډېر سوالونه پاتې شو د دې سوالونو جواب ته هله میلاویږي چې کله د استاد سره کښېني او علم د علماو سره وکړي او دا خبرې یادې کړي ابلز مې د امام شافعي رحمه الله بارک یو کتاب کتو امام شافعي وی د 7 کالو مې چې قرآن مې یاد کړی او د 9 کالو ما یا د 10 کالو ما چې د امام مالک د موطا دا کتاب په ټول زبان یاد کړی خیال مې زموږ د درسو ایتونه نه یاد چې ته د اخرني سپاره خو کم سے کم یاده کړه د اخرني سپاره خو صحیح یاده کړه نو دی به دومره خبرې روالي چې ته به ورته حیران شي د علم دعویدار به کوم داسې شته وایي زه چې طالب علم یم قرآن ورته نه دی یاد حدیث نه دی یاد متون د علم کتابونه د علم دا ورته نه دی یاد نو دی کوي څه چې څو پورې استاد سره نه ناست او دا خبرې یادې کړي دی ته په مسله نشي پوهېدی دا یاده کړه دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي نواس ته وایي البر حسن الخلق نیکي څه ته وایي ښایسته اخلاقو ته وایي